په هیواد کې سخت ژمی له کړاوونو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان ولس نن په کابل کې د یوه خیریه بنسټ له لوري پر دغه بېوزلو ماشومانو باندې د ژمنیو کالیو مرسته وویشل شوه. د لبخند برای کودک و جوانان افغان بنسټ مسؤلین وایي چې په شاوخوا 1.5 هغو ماشومانو باندې د ژمنیو کالیو مرستې ویشلې دي چې پر واټونو باندې د سپیلني او د بوټونو د رنګ کولو کار کوي. د دوی په خبره دغه ماشومان یې ډیری د کورنیو سرپرستان دي او په دې سخت ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې اوس مهال په سخت وضعیت کې ژوند کوي. پروگرام که امروز ما داریم توزیع لباس زمستانی برای اطفال است و در این قسمت ما در حدود 150 طفل ما تارگت کرده بودیم که برای اینا ما لباس جمع کنیم و کمپاین ما به دو شکل بود، به شکل آنلاین بود و به شکل توزیع بروشورها در شهر کابل که در این قسمت ما در حدود $4000 تخمین کرده بودیم که همراه ما همکاری شود که بتانیم به این دوستای به این طفلا د یاد بنسټ مسؤلین زیاتوي چې هڅه یې دا ده د هیواد په ټولو ولایتونو کې پر بېوزله او اړمنو ماشومانو باندې مرستې وویشي. در آینده تا فعلا در سطح شهر کابل فعالیت داشتیم در قسمت اطفال بی‌بضاعت و اطفال که مستحق هستند. بعد از این برنامه‌های ما روی استراتژی پلان ما کار میکنیم و انشالله که همه ولایت‌ها را کودکای مستحق تحت پوشش قرار بدیم. له دغو ماشومانو یو یې وایي چې پلار یې په تیره جګړه کې وژل شوی او د کورنۍ سرپرست دی. د په خبره چې اوس مهال یې کورنۍ په سخت وضعیت کې ژوند کوي او دی دومره پیسې نشي پیدا کولی چې د کورنۍ بسنه یې وکړي. دغه ماشومان له حکومت او نورو نړیوالو مؤسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خوش واقعا شهید شده. من خودم بسیار خوب هستم، خوش میشم، کمکار بسیار خوب است، کار میکنم، خودم هم اسپندی کار میکنم، خوب است. همین کمکار برای ما آمده، یک جمپر خوب است آمده، گرم به ما برای اسپندی. نه دغه ورډ نشته راګه نو غوړي دوه دی ولا ګورکیچ شي یا بل ورته سړی اغلی ګوري راغلی نورم ګورکیچ شي نه لره. ما باید کومک مو سره موږ سو باندې لا د ماشومانو سره د ژمنیو کالیو مرسته پر داسې مهال تر سره کیږي چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې کله افغانستان سره پر وخت بشري مرستې تر سره نشي په دغه هیواد کې به تر مارچ میاشتې پورې 3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي او 1 میلیون نور به له منځه لاړ شي.